سلام، له خورشید تر دې مهاله وروستي خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار په مرکز کې د شپږو ماین چاودنو له امله 18 کسان ټپیان شول. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه پیښې نن سهار د جلال آباد ښار د لومړۍ او څلورمې ناحیو په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوي دي. له دې سره سم ویل کېږي په همدې ښار کې د شپږو نورو چاودنو مخه نیول شوې ده. ولسمشر غني د ازادۍ څلي ته د ګلانو د ګېډیو په ایښودو سره د خپلواکۍ له ورځې درناوی وکړ. ښاغلي غني دغه مراسم نن سهار د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د دولتي چارواکو د شاه امان الله خان د لوڼو او همداراز د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په شتون کې پر ځای کړل. له نن څخه پوره 100 کاله مخکې په 1298 لمریز کال کې افغان ولس د غازي امان الله خان په مشرۍ له لویې برټانیې خپله خپلواکي ترلاسه او تر هغې راوروسته افغانستان د خپلواکو هیوادونو په لیکو کې ودرېد. له دې سره سم د ملي یووالي حکومت په کابل کې د 2 شپې مخکې د خونړي برید له امله په دارالمان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د رسمي جشن مراسم وځنډول. د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د واده پر یو هوټل باندې د داعشیانو په ځانمرګي برید کې څه باندې 80 کسان وژل شوي او څه باندې 180 نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر ویاند په دې اړه چې دغه مراسم به کله ترسره کیږي څه نه دي ویلي. ولسمشر غني په کابل کې د یوه واده پر مراسمو د داعشیانو له برید وروسته وویل د ټولو ترهګریزو بریدونو د قربانیانو د وینې غچ اخلي. ښاغلي غني نن سهار په دارالمان ماڼۍ کې په یو لړ مراسمو کې زیاته کړه افغان حکومت ژمن دی چې داعش ډله به په افغانستان کې له منځه یوسي او پر غړو به یې هیڅ رحم ونه شي او ملاتړي به یې هم د غم پر ټغر کېنول شي. نوموړي له هیوادوالو هم وغوښتل چې د داعش ډلې د عناصرو پر افشا کولو لاس پورې کړي او دغه لړۍ پر یو ملي بهیر بدله کړي او په دې برخه کې د افغان ځواکونو تعلل هم د منلو وړ نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې 2 شپې مخکې د واده پر مراسمو د برید له غندلو سربیره ویلي چې باید د سولې خبرې چټکې شي. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې بهیر کې بریالیتوب افغانان ځواکمنوي چې د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي. دې سره سم ولسمشر غني ویلي که چیرې طالبان خپلو ترهګریزو بریدونو ته دوام ورکړي نو د سولې لپاره به لاره نوره هم راتنګه شي او خلک به له موږ څخه وغواړي چې په دې اړه تر ټولو سخته پرېکړه وکړو. ولسمشر غني تیر ماښام د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل له طالبان سره باید د یوې ډلې په توګه عمل وشي نه د یو دولت په توګه. ښاغلي غني په دې کتنه کې زیاته کړه چې طالبانو ته باید د مشروع دولت په سترګه ونه کتل شي ځکه دا د چین او نړیوالو اصولو او موازینو خلاف عمل دی. ولسمشر همداراز په ډاګه کړې چې طالبان پر هیڅ ولایت او د افغانستان پر نفوذ کنټرول نه لري او د هغوی دغه ادعا چې د افغانستان پر 100% خاورې حاکمیت لري له حقیقته لرې خبره ده. د نوموړي په باور د افغانستان جمهوري نظام به هیڅکله هم له یوې ډلې سره تر بحث لاندې رانشي او طالبان مجبور دي چې سیاسي حل لاره غوره کړي ځکه دغه ډله هیڅکله نشي کولی یو ستر نظام رانسکور کړي. او ولسمشر غني وایي پاکستان لا هم له طالبانو ملاتړ کوي او دغه ډله د پاکستان له ملاتړ او پټنځایونو پرته دوام نشي کولی. ښاغلي غني تیر ماښام د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره په کتنه کې زیاته کړه چې افغان حکومت تر اوسه د سولې په بهیر کې د همکارۍ او تاوتریخوالي د راکمولو په برخو کې د پاکستان د جدي اقدام شاهد نه دی. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې افغانستان له پاکستان سره د اړیکو د عادي کولو غوښتونکی دی او همداراز هیله یې څرګنده کړې چې پاکستان د کشمیر موضوع د افغان سولې بهیر پورې ونه تړي. له دې سره سم دینګ شیجونګ هم وویل هیواد یې د افغانستان او پاکستان د نږدې اړیکو د ټینګښت غوښتونکی او حاضر دی د دغو دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه والي کې مرسته وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.